سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. امید دی چې جوړ روغ به وئ. بیا هم ښه راغلاست. اوس راځو جی ایس سټیټمنټونو ته چې په جاواسکرپټ کې سټیټمنټونه څه دي. جاواسکرپټ سټیټمنټس څه ته ویل کیږي یا پروګرامینګ کې څه دي. دغه کوم لاین چې تاسې وینئ دا پخپله یو سټیټمنټ ده چې دلته موږ د لیټ په نوم یو ډیکلیریشن کیبورډ ډیفاین کړی ده، وروسته بیا د ایکس وای زی دا ورته ډیکلیر کړي دي. دا خپله یو سټیټمنټ ده. نو دلته یې ویلي دي چې a computer program is a list of instruction. کمپیوټر پروګرامونه چې دغه یو لیست انسټرکشنو ده to be executed by a computer چې د یوه کمپیوټر له طریقې نه هغه اکزیکیوټ کیږي، هغه اجرا کیږي. همدغو انسټرکشنونو ته سټیټمنټ وایي. یعنې دلته تاسې نه تنها دغه لاین بلکې ډېر لوپونو کې یا په کنډیشنونو کې یا په داسې نورو فنکشنو کې تاسې هم سټیټمنټونه کتلی شئ. سټیټمنټ داسې یو انسټرکشن دی، داسې یو هدایات دی چې موږ کمپیوټرو ته وایي چې دا اجرا کړه، دا وکړه. نو سټیټمنټونه په پروګرامینګ کې ډېر مهم رول لري. پروګرامینګ کې ډېر شیان چې تاسې وینئ هغه سټیټمنټو پورې اړه لري یا سټیټمنټونه دي. نو دلته ویلي هم دي چې موست جاواسکرپټ پروګرامز کنټینټ مني سټیټمنټ. د جاواسکرپټ پروګرامونه چې دي اکثریت یې مني سټیټمنټ لري، ډېر سټیټمنټونه لري. او د سټیټمنټ آر ایگزیکیوټ ون بای ون. دا ایگزیکیوټ کیږي، اجرا کیږي ون بای ون. له دغه سر نه شروع کیږي، بیا داسې راځي اعلان دی ون بای ون چې موږ څرنګه ورته لیکلي دي، ارډر هم ورکړی ده، هغه ایگزیکیوټ کیږي او هغه اجرا کیږي. نو سټیټمنټونه پروګرامینګ کې ډېر مهم رول لري. نو دلته بیا ویلي دي چې د جاواسکرپټ سټیټمنټونه چې دي هغه متشکل له والیو دي، اپریټرو دي، ایکسپریشنونو دي، کیورډونو دي او کمنټونو څخه دي. دغه خپله یو سټیټمنټ ده. دلته چې کله موږ ورته ویل دي چې ډاکومنټ ډاټ ګیټ الیمنټ مای آی ډي، بیا مې پراپرټي خلاصه کړې او هغې ته مې والیو ورکړې ده. نو دا خپله یو انسټرکشن ده چې موږ کمپیوټرو ته ورکړی ده چې څرنګه تاسې هدایات وکړئ او څرنګه دا پروګرام اجرا کړئ. او بله مهمه خبر دا ده چې کله موږ یو سټیټمنټ جوړوو هغه په اخر کې خلاصیږي، موږ باید سیمیکالن ورکړو. دا په دې معنا ده چې دغه سټیټمنټ په دغه ځای کې ختم شوی ده او تاسې که سیمیکالن ورنه کړئ نو دا بیا په دې معنا راځي چې دغه سټیټمنټ تر اوسه نه ده ختم شوی. نو دلته یو سټیټمنټ لیکلی چې دغه درې وریبل یې ډیکلیر کړي دي او په اخر کې یې سیمیکالن ورکړی ده. نو په دې اساس باندې موږ بیا راځو چې کله تاسې یو سیمیکالن ورکړئ تاسې کولی شئ چې ملټیپل سټیټمنټ په یوه لاین کې ولیکئ. تاسو ته اجازه درکوي چې څو سټیټمنټونه په یوه لاین کې ولیکئ. نو دلته یو لاین ده او په دې کې څو سټیټمنټه دي چې دغه یو سټیټمنټ ده، دا بل ده او دا بل ده. او کله چې موږ سیمیکالن ورکړو دا جدا کیږي. پروګرامینګ کې سپیس کوم خاص څه نه ده او هغه تاسو کولی شئ چې دلته په یوه لاین کې هم ولیکئ او د کته لاین کې هم ولیکئ. خو صرف دلته موږ کله چې سټیټمنټونه ډیفاین کوو هغه کې سیمیکالن ورکوو. په جاواسکرپټ کې ځینو ځایو کې دومره سیمیکالن که موږ ورنه کړو څه خبره نه ده، خو په نورو ژبو کې ډېر ضرور ده هغلته که تاسو سیمیکالن ورنه کړئ نو هغه سټیټمنټ داسې ده چې هغه ایرور ورکوي او دې ته سینټکس ایرور وایي. نو کله چې موږ یو سټیټمنټ دلته ډیفاین کوو دا باید په آخر کې سیمیکالن ورکړو ځکه چې هغه پوه شي چې دغه سټیټمنټ په دغه ځای کې ختم شوی ده. جاواسکرپټ وایس سپیس. په جاواسکرپټ کې دغه سپیسونه چې کوم دي دا کوم خاصه معنا نه لري، خو د پروګرامینګ د ښه ښودلو دپاره یا د ښه ریډیبل دپاره تاسو کولی شئ چې هغه سپیس ورکړئ دلته. اوس دغه سټیټمنټ چې د نظر دې سټیټمنټ ته ډېر کلیر ده، ډېر واضح ده او ډېر ریډیبل ده. نو دلته کومه خاصه معنا نه لري سپیس. که تاسې هر څومره سپیس په یو پروګرام کې یوه څه ته ورکړئ هغه کوم خاصه معنا نه لري، خو اکثره وخت موږ دا ضرور ګڼو چې یو پروګرام دی ریډیبل وي، پاک دی، کلیر دی، نو هغې ته سپیسونه ورکوو مناسب ځایو کې. مثلا په دغه ځایو کې موږ کله چې دغه یو وریبل ډیکلیر کړی ده دلته هم سپیس ورکړی ده او بیا هم دلته اپریټر ورکړی ده او بیا هم یو منظم سپیس ورکړی ده چې واضح ښکاره شي. نو دا موږ په نورو اپریټرو کې هم کولی شو. سپیس په ځینو ځایو کې د پروګرام د ریډیبل دپاره ډېر مناسب ده. او بیا تاسو کولی شئ چې په څو لاینو کې یو سټیټمنټ هم ولیکئ. اکثره وخت موږ سټیټمنټونه ډېر اوږده وي، هغه دلته یې لیکلي دي چې د 80 کرکټرو نه زیات دي. نو تاسو کولی شئ چې بیا هغه بریک کړئ یا نوي لاین کې راولئ. مثلا دلته موږ یو سټیټمنټ ډیفاین کړی ده او دې ته هم چې کله والیو ورکړی دی پراپرټي ته انر ایچ ټي ایم ایل ته هغه هم د لاندې ورکړی په یوه لاین کې. دلته ځینې وخت داسې چې مناسب نه راځي، ډېر
اوږده سټیټمنټ وي نو تاسو کولی شئ چې دلته بریک کې کیدې لاندې راولئ په نوي لاین کې هیڅ مشکل نه ده. دلته اوس که موږ راشو او دغه په یوه لاین کې ولیکو هیڅ مشکل نه ده، رن یې کړو بیا هم رن کیږي دلته. او که داسې کړو چې موږ په دغه ځای کې قطع کړو په نوي لاین کې دغه والیو ورکړو بیا هم که موږ پروګرام رن کړو هیڅ مشکل نه ده، مشکل نه جوړوي. په هر ځای کې تاسو کولی شئ چې هغه سپیس ورکړئ. دا تاسو نشئ کولی چې مثلا دغلته دا یوه جمله ده او تاسو په دغه ځای کې په نوي لاین کې راولئ، دلته بیا ایرور ورکوي ځکه دلته په دغه میتود کې باید ټول یو ځای ولیکل شي. نو دلته تاسو نشئ کولی چې بیا په نوي لاین کې راولئ، داسې ځای کې به راولئ چې هغلته یو جدا کیږي. مثلا ته اپریټر ورکړی دې نه وروسته والیو ده نو تاسو کولی شئ چې دا په نوي لاین کې راولئ، هیڅ مشکل نه ده. او یا په ځینو ځایو کې دلته تاسو هم راوستلی شئ چې ډاټ ورکړئ او بیا انر HTML ولیکئ او دلته وروسته بیا په منظم ډول دغه والیو راولئ، دا هم څه مشکل نه ده. خو که تاسې داسې وي چې تاسې په یوه مکمل میتود کې تاسې بریک کړئ هغلته بیا صحیح نه راځي او ایرور ورکوي، یعنې تاسې به دغه ځینې نمونه نه بریک کوئ، په نوي لاین کې به نه راولئ، دا مکمل لیکئ. یا په دغه ځای کې انر موږ ځان ته ولیکو HTML ځان ته ولیکو بیا هم ایرور ورکوي. نو تاسې به داسې کوئ چې کوم پراپرټۍ او میتودونه دي هغه به تاسې نه جدا کوئ، صرف هغه چې تاسې کله یو اپریټر ورکوئ او هغه والیو ورته اساین کوئ او یا هم یوه پراپرټي ورکوئ، دلته موږ ډاټ ورکړی بیا انر HTML ده، نو دا تاسې کولی شئ چې په نوي لاین کې راولئ، هیڅ خبره نه ده. او دلته تاسو کولی شئ چې په یو بلاک کې څو دانې سټیټمنټونه هم اکزیکیوټ کړئ. دلته یو فنکشن خلاص کړی ده، وروسته بیا دلته سټیټمنټونه یې ورکړي دي او تاسو کولی شئ چې دغه سټیټمنټونه د یوه فنکشن په کال کولو سره اکزیکیوټ کړئ، دواړه سره اجرا کړئ. نو دا هم د فنکشنو په مابین کې تاسې کولی شئ چې هغه سټیټمنټونه اجرا کړئ. نو دا سټیټمنټونه او په جاواسکرپټ کې چې سټیټمنټونه یو هدایات دي، یو انسټرکشنونه دي چې دا یو خاص اکشن پرفارم کوي. نو که څه پوښتنه لرئ په کمنټ کې انشاءالله کولی شئ، نور درسونه به انشاءالله وروسته وایي.